د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ لوبډلې مشر جیسن هولډر د افغان لوبغاړو په هکله څه خبرې کړي او د ټیسټ لوبې په باره کې څه خبرې کړي د هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ لوبډلې مشر جیسن هولډر په وروستۍ مرکه کې ویلي غواړي چې د افغانستان خلاف په ټیسټ لوبه کې به یې لوبډله حتما بریا خپلوي. جیسن هولډر چې د ټیسټ لوبو د لونډرانو درجه بندۍ کې اوچت مقام له ځان سره لري وایي روان کال په ټیسټ لوبو کې په بریا سره کړی او غواړي چې د کال وروستۍ لوبه هم په بریا سره پای ته ورسوي. جیسن هولډر زیاتوي لوبغاړي د افغانستان سیالۍ ته پوره چمتووالی نیولي او د بری ښه اشتیا له ځان سره لري. نوموړي د ویسټ انډیز لوبې ته آمادګۍ په اړه وویل موږ راتلونکي نوی کال کې له انګلستان سره سیالۍ لرو خو دغه کال موږ لومړی د بریا سره پیل کړی او غواړو چې په بریا سره هم پای ته ورسوو. د دې لوبې ګټلو لپاره په رښتیا هم لوبغاړي ډیر لیواله دي او ښه چمتووالی یې نیولی دي. په دې ویشتین ځای باندې چې د ورو توپ اچوونکو لپاره مساعد وي د افغانستان څخه لوبه ګټل به اسان نه وي ځکه چې دوی ډیر ښه ورو توپ اچوونکي لري خو زموږ لوبغاړو هم اوس بلدتیا ترلاسه کړې او په دې پوهیږي چې څرنګه لوبه د دوی سپینرانو په وړاندې وکړي. هولډر چې د ویسټ انډیز لپاره په 39 ټیسټ لوبو کې د 33 اوسط سره 1888 منډې جوړې کړي او په توپ اچونه کې 110 ویکټ یې اخیستي. په دې باور دی چې د دوی لوبډله به د افغانستان څخه ټیسټ لوبه هم په خپل نوم کړي. نوموړي زیاته کړې د کارابین پیچونو په پرتله په دې پیچونو توپ بانس نه اخلي او له همدې کبله لوبغاړي د دې تخنیک په ځای له مهارت او چالاکۍ کار اخلي. نوموړي وویل سره د ورو توپ اچوونکو دوی په لوبډلو کې کیما روچ هم لري او نوموړي له زیات تجربې برخمن دي او په څنګ کې ورسره هم ګبریل هم لري. ټاکل شوی چې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ یوازینۍ ټیسټ لوبه به د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په لکنهو ښار کې ترسره شي. نو دوستانو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بلې ویډیو د الله په امان.